ګرانو کتونکو د سوات له علاقې نه سلامونه قبول کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ سره د وزیرستان د سیمې شاعران ملګري او ادبپاله ملګري ناست دي. یو غزل در سره شیر کوو چې زعفران سره دا یو نیم سړی داسې وي عادت لکه هندو. دا یو نیم سړی داسې وي عادت لکه هندو، کوي د لوی بوتانو عبادت لکه هندو. مننه جی. او چې زه د جنت هورې یادوم را پورې خاندي، چې زه د جنت هورې یادوم را پورې خاندي. دا بعضې خلک نه مني جنت لکه هندو. مننه چې زه د جنت هورې یادوم را پورې خاندي. دا بعضې خلک نه مني جنت لکه هندو. او له قبر نه اولاد غواړي او ځمکې نه روزي. له قبر نه اولاد غواړي او ځمکې نه روزي. مؤمن وي خو وي بلکل په ملت لکه هندو. او دا بعضې جاهلانو څخه هیر شي مور او پلار. دا بعضې جاهلانو څخه هیر شي مور او پلار. د مرګ نه پس یې نه کوي زیارت لکه هندو. او مننه. حلالو ته حرام وایي، حرامو ته حلال. حلالو ته حرام وایي، حرامو ته حلال. له دې سړي نه پټ دی حقیقت لکه هندو. مننه جی. حلالو ته حرام وایي، حرامو ته حلال. له دې سړي نه پټ دی حقیقت لکه هندو. او خانانو ته هرګز نه کړي نه مست او رام رام. خانانو ته هرګز نه کړي نه مست او رام رام. ځان نه عادت کوي خیام مروت لکه هندو. ځان نه عادت کوي خیام مروت لکه هندو. یو جهان مننه. دعوت ورکوم شهید نواز صاحب ته چې موږ ته خپل غزل پیش کړي. که بل ټیم که څرنګه